السلام علیکم، زه یم سید دلشاد د شمله 78 مارکیټینګ نه. زه نن ولاړ یم نادرن هوم پېښور او څنګه تاسو ما سره کتئ چې د ادب لوی شاعر عزیر حایون صاحب دې مې سوسایټۍ ته راوستل او د سوسایټۍ ویزټ مې ورکو او د دې واقعي د سوسایټۍ ډېره زیاته خوښه شوه. خپل پلاټ یې ځان له دې کې بوک کړو موږ سره. موږ به دې سره یو څو خبرې وکړو، راځئ چې ورسره وکړو. السلام علیکم. مننه، ډېره مننه کاري صاحب، مننه کوم او دومره ښکلې سوسایټۍ کې د انوایټ کولو د دې زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې زموږ د خلک داسې انوایټ کړل او دې سوسایټۍ ته راغلو. شمله 78 چې کومه سوسایټۍ ده دا زما خپله ډېره خوښه شوه. نو ما خو پکې کاري صاحب ته وویې مې که خدای کړې خیر نو ما له خو پکې یو پلاټ راکې. کاري صاحب ویې چې سمه ده. کاري صاحب د دغې خبرو نه وروستو یو دوه شعره تاسو ته ډالۍ کوم چې مونږ د چا نه مخکې چېرته تللي یو. مونږ دا ستا کوڅه کې چا لیدلي یو. حق او د باطل خبرې مه کوه. مونږ په دغه تله چا تللی یو. مونږ د یو وجود بلا روخونه یو. مونږ بلا مودې وشوې راغلی یو او چودې زړونه مو روغ شوي. اوس چا د زلفو په تار باندې ګنډلي یو. چا د زلفو په تار باندې ګنډلي یو. ماشاءالله، مننه. ډېره مننه.